سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلینډ پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لپاره خپله 14 کسیزه لوبډلې اعلان کړله، چې دغه ډېره خوندوره، په زړه پورې زبردسته لوبډله انتخاب شوې ده. یوازې ګلبدین نه فرید احمد ملک په واسطه باندې راغلي دي. نور ډېره زبردسته لوبډله د 3 نوو ځوانانو ته هم چانس ورکول شوی دی، لکه بلال سمې، نوید زدران، لا محمد غضنفر لوبډله کې راغلي دي. باید دغه ځوانانو ته په 11 کسیزه لوبډله کې هم چانس ورکړي، نو ډېره ښه پایله به ولري. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ همیشه ځوانان په لوبډله کې اعلانوي، خو په 11 کسیزه لوبډله کې بیا چانس نه ورکوي. ریاض حسن د لوبډلې سره ځي راځي، خو په 11 کسیزه لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. باید د ایرلینډ پر وړاندې ځوانانو ته په 11 کسیزه لوبډله کې چانس ورکول شي. بلال سمې دی، نوید زدران دی، الله محمد غضنفر دی، ننګیالی خروټی دی، دغه چې نوي اعلان شوي دي باید په 11 کسیزه لوبډله کې هم چانس ورکول شي. د یادونې وړ چې د ورځنیو لوبو نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، ابراهیم زدران، احمدشاه زرمتی، ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، اکرام الخیل، محمد نبی سخیل، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، الله محمد غضنفر، بلال سمې، نور احمد، فضل حق فاروقي، نوید زدران، فرید احمد ملک شامل دي. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یوه ټسټ 3 ورځنۍ 3 شلاوریزه لوبلړۍ ترسره کېږي، چې په یوازینۍ ټسټ لوبه کې آیرلینډ لوبډلې افغانستان ته په 6 ویکټو ستره ماتې ورکړله. اوس به د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیلېږي، چې لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 8مه نیټه ترسره کېږي، دویمه پر 9مه نیټه ترسره کېږي، وروستۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 12مه نیټه ترسره کېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ وروسته به 3 نړیوالې شلاوریزې سیالۍ هم د ایرلینډ لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 15مه نیټه ترسره کېږي، دویمه لوبه د مارچ میاشتې پر 18مه او وروستۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 18مه نیټه ترسره کېږي. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ دغه لوبلړۍ د افغانستان په کوربهتوب ترسره کېږي، چې دغه لوبې په متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغاړي کې به ترسره کېږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره نور سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.